ادا کړه په قربانیو دې د شر فساد نامه ادا کړه پښتون وایا چې چا دې شکریا ادا کړه قاتل امام ګروپ یې ولاړ دی په اول دوم صف کې قاتل امام ګروپ یې ولاړ دی په اول دوم صف کې چې چا وژلی هغو د جنازه ادا کړه بسم الله الرحمن الرحیم روغلی ټول ملګري ته په پښتنه مینا سلام دی ډېره زیاته دردناکه واقعه شوې ده یقیني چې په الفاظ کې دغه کیسې غندنه هیڅ کله داسې الفاظ نشته چې دغه واقعې غندنه پې وشي ځکه چې په دغه وطن تقریبا 2009 کلونه چې کومه حالات تیر شوي دي مو په لیارې ملګري ته وویل چې په ټول وزیرستان شه په ټول پښتون وطن شه ظلم جبر شوی دی خو په جاني خیل شه چې کوم بالخصوص په دغه منطقه شه کوم ظلم جبر د خلک سره شوی دی دا بخي د حد نه وتلې خبره ده بیا کداغه مشمون وکسه چې دوی په کوم ظلم جبر باندې شهیدون کړل شوی دي بیا دمره د لاشه سره هغه دمره په حرمتي د لاشه شوی دي چې هغه دغه سه په خور شي سره پټ کړی دي ا د یو ملګری وینا او چې مو په خله د الفاظ نرچ چې یعنی د میژه په پښتانه مانګه په غیږه شي په دمره خوریر ستر شوی بچیون دغه مړی دا پمړین یې باندې سپی خورید هغه نه بعد د خلک ویني آیا د پښتون کوم د دمره تذلیل مستحق دی آیا دمره د ظلم جبر دمره حق یو چې دمره ظلم جبر یې ور سره کو بیا بالخصوص د ځنه خلک مشته وایي خاص د پی ټی ایم ملګری ته چې تو سیا د ملک مخالف یا د فوج یا د ایسای یا د پلونی زه تو سنادا پښتنه کې په کراچي یا په پنجاب په دانه وطن سے مش تعصب نه کی صحیح دوه انسانون دی پیغام دی بالکل جوړی د پاکستان میډیا خدا واقعیا د پارینا راسه شوی د څمره جبر ظلم شوی دی پاکستان دا ټوله میډیا خاموشه بیا ټک پپله پغلري چې دمره کې مړای ګوډای وشي دا ټوله میډیا یو کیسه په سار روخص کوي حتی چې په کراچي شه بلې په گاډي باندې لوند شي د پاکستان ټوله میډیا دا کیسه په سار روخص کوي امیش سالور د ګول غونډه مشمون ځنه خو بدنینه غ پیران دي په خور شه بروته دي حتی درځي پرې چې د دې په لاشینه باندې سپیلا گیالي او د پاکستان میډیا په نه را ډمډم نه دولایا آیا دا مش خپل ریاست وګاڼي دا د مش ریاست کېدای شي دا د مش ملک کېدای شي دا د مش میډیا کېدای شي هیڅ کله نشي کېدای په دا جاني خیل شه په دا منطقه شه د ګوډو د بیډ په نوم یو لوی ډراما دوی شری کړی دو په باندې شه مش یم مخمخ کی هر چاته په باندې شه د ګوډه ول په موسیق شول ولج کمر باندې نه تړلې زور اغله ولا مخمخ مو چې ټوټي په کمر باندې تړلای دی وطن هنر ته پتخه کوي دولت لګیا په دغه منطقه شه دغه پښتنه مانګه زمان په یوونو ما په بل غلاوي وېژنې مو چې است چې پوس وغرته کیم طالبون دغه د بیډ ورته یای باغی شوی دي ا طالب چې تمړ کې کوم تا وطن تا اسلام تا ملک تا څه ګاټه دو یا چار وداري تو مړ کو کوم وطن اسلام تا څه ګاټه دو خو فقط یو جاني خیله مر په پتو باندې دیراشي یو جاني خیله خیرو در باندې کونډېږي دا سجانی خیل بچون در بنده یتیمون کیږي ویله د دغه جاهلیت نه نروځي ویله مو یو وردا د پکریټي په کمر باندې نه پاملې پیره تړلې دي لشکې خو په خپل خوانګې مانګې ځا وراخه مو کېستای لشکې خو خپاش استای تی په پښتون کوم څه نشول تیر همیش خوانګې مانګې سر تیر شوې کرینا کلی مارکیټینا مړانګ شول هغه پښتانه خوانګې په چک پښتینا ذلیل شوې چې د غرمس ترګای په مخینه نه والا کېدلې اخر ته به ذاته خو یو حد وی د زمیرینه تاسو په څه ویل نرجوان دیږي او وستا دغه مشمونه لاشینا ویل دلی وی چې په خور شي لټ پدیش وی چا سارینا نشته چا لوس څه نشته پتا باندې و دغه ته دا احساس نه ورچی چا یا پتا پر وی پښتانه مر پر څمره خوري کړی وی څمره په خوري وی په د غریب مزدور غلام وطن شر ستر کړی وی بس ته یو د 40-50 روپے ګله ټیپک ورته بنا کې پیوي ولې مړی کې په دا شو مطمئن یې چې کا ګوډ یا کا بیډ یا کا عیسائی یا کا طالب یا چې څه یو اسه مې و چړتا ریاست پاکستان بلکې پنجاب ریجمنٹ وی لوړ دی اسه متعلق مختانه شرکت دی او د میش د پښتون کوم نه بل خصوص دغه خلک یې لا خاطل یې ځکه چې وس دا کا سونی شهیدون کړی دي
هیڅ کله دا خبره مشرون وکړو زه دا نه وایه خو په دا کیسه خاموش پوته کېدل نه دي پچار باید چې دغه کیسې موږ ته یو لری ووځي چې نره د ځونې خیل خو را بالخصوص ټول پښتین وطن داسې غمیز نه داسې دردناکې واقعې نه وژغېرل شي دا تایر ځوانان خو معاصر دی صبر کړي دي خو نره مې په ځونې خیل کوم ته زه دومره ویشیور نه یم په مونه ډېر قدرمن مشرون نوستي سیاسي پوی خلق نوستی خو زه په د خپل ساده عقل په د ساده دلیل شه دا سمول سیناتي درته که چې دا کا ګوډ دی دی کا بیټ دی دی کا فوج دی کا عیسائی دی دغه خلک نه په واس سره خپل غبرې کوونځستی او په خپل بچون باندې غلش کی نظر سوتل میشتو ستا ټول ته پچار دی چې خپل په خپل کې نصیحت سره وکي ټینګه وکي لکه است د یو کا ژغ وکړو چې صابو چې به بیمور نه علاوه گاډه لوټ شي لاس زره ټینګه دو خدا دې ځونی خېله مشرون ملکون سره کښنه ټینګه سره وکستای چې څک په دا خلک اړي کوي دمره وي جرمناوي کیر وډانګي ژیاغه او داغه کمیټینګ شډیر اتفاق نو میش خو زړه نه سويځي مقصد ز په ایمان درته یای چې پارینه را سمیر دا تصویرونه کتلې